د متقي صاحب د موټرسایکل سوارلۍ ځان ښودنه که حقیقت. پیښه داسې وه چې ماښام ناوخته د رئیس الوزرا صاحب لخوا متقي صاحب ته حال واستول شو چې همدا اوس د یوې ضروري مشورې او خبرې لپاره ارګ ته راشم. متقي صاحب وایي شاوخوا مې وکتل، موټروان او ملګري یو لا نه ښکارېدل. غږ مې وکړ چې ګورم د معمول سره سم څوک وتلي، څوک کورونو ته تللي او زه تنها یم. د دې لپاره چې رئیس الوزرا صاحب راته منتظر پاتې نشي، ژر مې په کور کې ولاړ موټرسایکل باندې پښه واړوله او تر ارګ پورې لاړم. باید وویل شي چې دا نه ریا ده، نه ځان ښکاره کول دي او نه هم د چا لپاره نمایش. دا د یو واقعي مسلمان وزیر او د یو اسلامي حکومت د یو چارواکي عادت ده چې هیڅ تکلیف او رشکش نه خوښوي، ساده ژوند لري او بې له کوم تکلیف غواړي ژوند وکړي.